قرآن شریف دا دویم سورت بقره لنبی سو آیتون مستاسو مخیو لستن. رب العالمین قرآن شریف کے پدغ سورت کے اعلان کئی ہم چکلا دا دین مخ کی سورت تو گورا سورت فاتحہ چے وی پا منزہ کی منگلو اگئی کی منگ دا اللہ نے یو سوال کو چے اہدنا الصراط المستقیم خدایا منتنی غلا روخایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا اغی خلق لار راتا وخایا چے غیبان دی تابیر لوی کرم و احسان کرے دے چے غی پیغمبران دی شہداء دی صدیقین دی و نیکان خلق دی او دا خلق تا دا خپل غضب و گمراہینا محفوظ ساتلی نمونگ دا اللہ نا دا صراط مستقیم دا نیغ لار سوالو کو نا اللہ فوراً راتا جواب راک ذالک الکتاب لارے بفی دا چکم کتاب دے قرآن شریف دا شک دا گنجائش کتاب ندے مسلمان دا ندی پکام چی پدے کے سق اسما شکونو کی ہدل للمتقین او کت زمانہ ہدایت غوانے او صراط مستقیم غوانے نو پدے قرآن عملو کدا نیغ لارا دا صراط مستقیم دے او چی بیا پدے دے عملو کا من پا منزک دا خدای نا بار بار دا سوال کو چی خدای نیغ لار راتا و خیر اللہ وی دا قرآن نیغ لار دا نو بیا اللہ جو جیبا خبر کہیں وی دا نیغ لار دا خدا بتانا سشے جوڑائی دا بتانا متقی جوڑائی او بیا دا متقی صفتون اللہ ذکر کردی دی دا متقی یو صفت اللہ پاک چکم ذکر کردی دی نن دا یو صفت بیان دتا کو الذین یؤمنون بالغیب متقی اغا چاہتا وی لنبے وصف دا متقی دا دے کہ دا اغا پا غیب باندی ایمانی غیب ستا وی غیب اغی تاوی چی زمونگ دا حواسونا او زمونگ دا عقل نا بالاتری نی زمونگ پستر گلی دل کی گی لکہ دا اللہ مبارک ذات تے نی مونگ پستر گلی دیشو نا دا آغا کلام مونگ پا دے غوگون اوری دیشو نا پا خلا نا پا لاس پا بل سیز مونگ آغا دا خپل حس او دا صوت لاندے نشو راوستے او نا زمون عقل کے رازی دا آغا ذات او دا آغا لوی قدرت او طاقت زمون دا عقل نا بالاتر دے ما غاب عن الحواس و بداحت العقل علماء لکی زما دا دی پینزو اندامونونا ذکا بعد سیز دا آغی زپا سکا معلومات کم چی دا خوب دے و کتریخ دے لکا گولا شوی امر چکے شو بعد سالی پا دے بعد شی پا دے سترگو ز معلومات کوما چی لکا جبا بمینی سکلے استرگو نما تا پتہ لگی چی دا شین دے و کدا سور دے بعد بدا غوق نما تا پتہ لگی چی دا لکا دا چا آواز دے بعد بدا ما دا لاس نا پتہ لگی چی دا گرم دے او کدا یخ دے او کلک دے او کنرم دے بعد با ما تا پا پوزا پتہ لگی چی دا خوشبوئی دے او کدا بدبوئی دے غیب اغیتوئی چی پا دی پینزو حواسو دا اس قسم معلومات نکی تے نہ پا لاس معلومول شے نہ پا پوزا معلومول شے نہ پا غوگ معلومول شے نہ پا سترگا معلومول شے او نہ پا خل معلومول شے او عقل بعض چیز داسی بھی چے اگا مونگ تا پا دی پینزو اندامونو پا نظر نرازی خو پا عقلی مونگ معلومو عقل نا مونگ تا پتا لگی کہ دا شیشتا پا دی پینزو اندامونو مونگ تا ایس معلومات نشتا خو پا عقل پتا لگی لکا خوشحالی پا سترگو نخ کاری خوشحالی پا وقت ناورے خوشحالی پا خلا نہ معلومے گی خوشحالی پا پوزا نہ معلومے گی خوشحالی پا لاس کے نشو معلومو رے ہو عقل وی کہ ز خوشحالے ماں دارنگے خفگان و غم نہ پسترگو غم خکاری گنی غم دے ماتا سوکو خی غم نہ پسترگو خکاری نہ پا غوگ اورے دلے کے گی نہ پا خلا نہ پا پوزا نہ پا لاس باندے عقل وی کہ ز غم جنم او ز خوشحالے اس غیب اغیتا وی جستا دا عقل نبم باری اچت وی
عقل خلاف بنی خو عقل بوته نرسی او د دې پنځو اندامونو نه بم اوچتي دا پنځه اندامونه هم داغه ادراک نشي کولی نشي معلومولی دیتا غیب وای خانو زبه ولی منم زبه زکا منم چې الله و رسول وای چې مننو زکا منم ایمانیاتو کې زمارونو د عقیده سره تعلق لري بعضی چیز اغی چیزی محسوس کم پا دی پینزو اندامونو ما امانم عقل بانی معلوم کم نو زا امانم لیکن دیر سیزون داسی دی اذا ما عقل اغیبتا نرسی عقل یو سوی او شر بل سوی نو زبا اغازه که بیا داویم که نا زما عقل منی نو منم او که عقل نمانی نمانم نو بیا ما پخپل عقل اعتمادو کو زبایم عقل منی که نمانی عقل و ترسی که نرسی و چه اللہ و رسول ویشتا نو زبا عقل پریدم او اللہ و رسول باخلم عقل نرسی دیتا ایمان بالغیب وی عقل نرسی لکه فرشتو وجود فرشتی نظر پا دی پینزوان دامونو محسوسو لیشم نی پا عقل معلومو لیشم سو کوئی چشتا شابا اللہ و رسول سو کوئی چشتا بس مانم کذبیم چه نا کما پستر گولی دی علمانم کپا دی لاس کی میرونی و علمانم پا دی غوگونو می داغا خبرو من لعلمانم عقل کی میرا لعلمانم گنی نمانم نو معلومی گی دا چه تا پا خپل زان اعتمادو که پا خودیو پا رسول دی اعتمادو نکو ایمان بالغیب دقا خلاصه دا چه اللہ وی ما پا میں اعتماد کیا کہ پخپلو اندامونو کے زیم خدایا زا پخپلو اندامونو عقل اعتماد دکم زا پچا اعتماد کوما پل اعتماد کوما با دا خلاصه شوا او دا دیو مثال منی اسو در کم جتا سو پی پیشه حضرت موسیٰ علیہ السلام چه کل فرعون دربار تلالو او اغسر ٹیم کے خود دا مقابلے چه پا پلان کی ٹیم با زموستا مناظری مقابلہ بای تو خود جادوگرے نیم جادوگر نو تا تخیم چه تا جادوگر یو که جادوگر نی در لجادوگر راغوالما نو که بس تانا اویو گتلا نو پتا باو لگی تا با جادوگره که تاو گتلا نو معلومی گی دا چه استا دا جادو بیانه ده در لطول جادوگر دا مصر راغوالم موسیٰ علیہ السلام خو پیو اغوی موعدکم یوم الزینہ دا اختر پروز بجی دا مقابلہ کو پتاو لگی دا سی دا لسو شلو کسو پا مخ کے نکو چه میلکی دا دنیا خلق راغونڈیو دا مقابلو کو نو ممتا با پتا دا حق و دا باطلو لگی بے فرعون وی دیر خدا فرعون ارسل فی المدائن حاشرین طول خارونو کی آواز مصر کے نا دا غب بادشاہ کے جسو مر خارونو لکا پی خور دا مونگ دا پاکستان خارون دی 400 منگور رو دا طول دی رو کراچی و بلوچستان دا قصد مصر دا فرعون لاند جسو مر خارونو پا طولو کے اعلانات اکل جسو مر غٹ غٹ جادوگر دی طول راشے فرعون امغواری طول راغون کل او اغیطے ویچ دا قصد یو ولک دے موسیٰ نم دے او اغسر یو جادو دے او جادوی دا دے چی اغا دا کونٹین مار جوڑے دا مقابلہ بکول غواری جادوگرو سینی اڑا بولے سیب کدی دا کونٹین مار جوڑی منگم جوڑو لیشو کدی دا پلی نمار جوڑی منگم تی جوڑو لیشو دی چک پا کم طریقہ خپل جادو کئی پاگا طریقہ منگم جادو کو لیشو خو سیب کدا مقابلم اگٹلا نو دا منگ سے انام بیو کمنی فرعون وے زبردست انام مالم مناظرہ و مقابلہ اگٹلا زبردست انام درکم او یواز انام نا انکم لمن المقربین تاسو بدا اسملے ممبرانم جوڑو ما تاسو بدا مجلسی شورا ممبرانم جوڑو ما تبا نزدے پا کرسو باندنا سے دیر خدا طول راغون شو یو طرف تا فرعون دے داغ لخکر دے داغ دربار دے داغ پولیس تی اور جادوگر ولار دی بل خواہ تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا غفل رو حضرت ہارون علیہ السلام دو پا دوانان جادوگرو امساگانے غرزولے پلی غرزول قرآن حکیم کے اللہ فرمائی یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا قرآن کے اللہ وی دا سے جادوی اکڑیو چی اگا خلق و تا پتا لگے دا چی دا ماران پا منڈو روان دی ماران منڈے وی دا اغی امساگانو نا ماران جوڑ شو او دا اغی چوکونا او دا اغی رسونا ماران جوڑ شو موسیٰ علیہ السلام او قرآن کے اللہ وی دا بلچا من غلط خبر ندا وجاؤو بسحر عظیم اللہ وی چه اللہ و تلوی جادوی نخوی بکنا اللہ وی وجاؤو بسحر عظیم دے جادوگرو دا سے جادو پا میدان کے پیش کو چه اغا اللہ وی دیر لوی جادو
ډېر لوی جادو. اوس عقل سوی موسی علیه السلام سره کونټی ده. اوس که د خدای خبره پکې نه وي او د عقل خبره وه نو کونټی خلک څه دپاره ګرځئ چې مار پې ووامه. که چېرته ما باندې مار راغی نو چې مار باندې حمله وکړم. کونټی خلک دې له ګرځئ لړمي ابه پې وام، ماري ابه پې وام، سپی وي ابه پې وام، پیش را باندې را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم، ګیدړ را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم، دشمن را مخکې شو هغه له به ډب ورکوم. نو عقل وی چې موسی دا کونټی اوس اوچته کي او دې مارانو لره وبرئ. عقل څه وی؟ شابه مار وهه. او کله کونټی دی وغورځوله نو دشمن ته ځان کونټی خو یو ټوپک مثال دی که نه، نو ټوپک به خلک د مقابلې په وخت کې غورځوي او که دشمن ته به نیغ نیسي. یو سړی هغه د ټوپک په چل نه پوهېده، په تماچې په چل نه پوهېده، نو غله پرې رالل، نو پلار ورته وي په دې تماچې وله، نو د تماچه را واخېسته نو په داسې پې غوزار وکړ، په هغه تماچې پې داسې غوزار وکړ، نو غل تماچه په لاس کې واخېسته، اوس به دې برابر کړم. پلار ورته وي وله که نه په تماچه وي بابا ومې ویشته وی څنګه دې ویشته وي تا ویوله نو داسې مې پې ویشته باچه خو هغه رانه لاس کې واخېسته. نو اوس تا ته څوک وایي چې دشمن دی په چوکه لاس کې والا نو ته به چوکې سره څه کې اوس غورځی به او که مار به پې وی مار به پې وام. دغه یو موسی علیه السلام سره خو دغه وخت بل څه طاقت نو تښتېدی خو هم نه شو، ځکه د فرعون پولیس ولاړ دی، د فرعون فوج ولاړ دی، تښتېدی هم نه شي. یو علاج د موسی علیه السلام سره چې کونټی راوالي او کم مار وله مخې د راځي په دې سر د ټک وباسي، کم مار وله مخې د راځي او په دې سر د ټک وباسي. نو عقل وایي چې چوکا د ځمکې نه اوچته که او لاس کې ښه کلکه ونیسه، او چې کم مار راځي نو هغې له ټس ورکوه. الله څه وایي؟ ان القی عصواکا امسا غرزوا. الله وی ان القی عصواکا امسا غرزوا. عقل وی امسا ټینګه کا چې مار دیو نه خوري، مار پې وهه. الله څه وی؟ او غرزوا. نو یو ټوپک در سره دی الله وی او غرزوا، یو تماچه در سره ده الله وی او غرزوا. دا غرزول د امسا اوس د عقل خلاف خبره شوه که نه شوه؟ عقل وی وسله ځان نه لر نه کې، چوکه لر نه کې وهه پې دا ماران. او الله څه وی؟ الله وی ته دې عقل پرېږده دې وخت کې زما ومنه چوکه وغورځوه. نو چوکې وغورځوله نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هغې داسې چل وکړه چې د هغې نه الله یو اجدها فاذا هي ثعبان، هغې نه خدای یو اجدها خامار جوړ کړ. د خامار مقابله په خامار کېږي. او چې څومره د فرعون جادوګرو ماران جوړ کړي الواقع تیر کړل، مکمل تیر شو. او جادوګرو چې وکتل چې زمونږ ماران خو داسې بلی را پرېښوده چې هغې خو ټول زمونږ ماران الوقت تیر کړل، خېټه هم پې غټه نه شوه، خېټه هم غټه نه شوه. او چې ګوتې یوړې سنګ امثال الله وی راوچته که راوچته یې که نو واپس ته کونټی جوړه شوه. جادوګر په یو ژبه وایي بس اشهد ان لا اله الا الله آمنا برب موسی و هارون. د موسی او د هارون پر رب زمون ایمان دی. دا د موسی دا کرتب نه دی، جادو نه دی، دا د الله طاقت او د خدای معجزه ده. اوس که موسی علیه السلام د عقل نه کار اخیستی د دې دومره مارانو لړمانانو مقابله پې کولی شوه؟ نه شوه کولی، میدان به بیلو. عقل پرېښوده او د الله د حکم باندې عمل وکړه چې غورځوه امسا، نو خدای ګټه ورکړه. ګوره عقل او شریعت دواړه یو بل سره مخامخ شو، عقل او د خدای حکم مخامخ شو. عقل به الو که د الله حکم به اخلو. دویم له راځه اوس فرعونیان ورپسې شو. موسی علیه السلام سره د خپل لښکر نه وادي تیه ته روان شو. چې وادي تیه ته بیا روان شو الله وی زه په دې لاره چې په لاره روان شو نو فرعون په لکونو لښکر ورپسې راخوشې که چې راخوشې که موسی علیه السلام ته قوم وي بني اسرائیلو وی هغه بلا خو راپسې هغه دراله او د دنیا لښکر دی ورسره. رب العالمین تا پیغمبر خو الله ته رجوع کوي، د پیغمبر ډایرکټ تعلق د الله سره. موسی علیہ السلام الله ته وی الله انا لمدرکون فلما ترى الفئتان یو بل ولیدل د موسی علیہ السلام ډلې او د فرعون ډلې یو بل ته ولیدل چې ولیدل قال انا لمدرکون الله غدر را پسیری را لاندې کيم اسونه دی وسره تیان دی وسره او خان دی وسره مونږ پیاده روان یو را لاندې کوي او الله مخکې دریاب دی ما ته خدا علاقه معلومه ده په دریاب خو پولم نشته سبا کومه الله وی تزا کلا اس فکر چې ونکې
اس فکرونه کې اوس د موسی علیہ السلام چې دریاب ته ورسېده اوس دغه وخت کې د فرعون لښکر ورپسې را برابر شو یو خوا دریاب دی بل خوا د فرعون لښکر دی د دوو غمونو منځ کې گیر شو که مخکې قدم اخلي نو دریای نیل دی زبردست دریاب سمندر دریاب چوه ده د هغې حصه ده او که شاته ګوري نو فرعون دی او د هغه لښکر دی او ټولو سره تورې او غشي او نیزې دي او په لوی دوم دام کې او جوش کې را روان دي یو خوا هم دشمن بل خوا دریاب په شکل کې دشمن اوس موسی علیہ السلام سره دې وخت کې څه پکار دي دې وخت کې پکار دي چې دریاب ته شا کي او غریب سره بل څه بې د کونټی نشته دی نه دې وخت کې ولا پکار دي چې دا نور څه وس مې نه کېږي او په دې کونټی د فرعون دا مازدیګر وال غواړي چې دا سر په ولوم نور خو هم نه کېږي او که فرعون ته نه رسېدم نو چې د فرعون یو لښکري خو پې ووهم که نه نو عقل څه وایي چې کونټی به ځمکې له بری که د فرعون سر له به بری فرعون سر له به بری عقل څه وایي چې کونټی به ځمکې له بری او که د دشمن هغه چې کوم فوجي دی پولیس والا دی د فرعون د هغه د کپرې له به بری د دشمن لیکن الله څه وایي الله وایي دشمن پرېږدوه اوبو له وبروه دشمن پرېږده اوبو له وبروه اوس عقل دا نه وایي چې په اوبو سره چوکه مې یوړه نو سجل به وشي په چوکه څه پول خو نه دی چې په اوبو د پاسه به یې کېږي چوکه بل څه شی خو نه دی چې اوبه به پې د پاسه وشلېږي عقل وایي چوکه اوچته کا دا فرعون پې به دا سر ووهه عقل وایي د فرعون لښکري پې به دا سر ووهه او شریعت او قرآن او شریعت او الله څه وایي وی نه اوبه ووهه نو عقل یې دلته بیا پرېښوده او کونټی بیا اوبو له یوړه قرآن شریف کې الله ان القع څنګه دی ان اضرب بعصاک البحر قرآن کې الله وایي ان اضرب بعصاک البحر دی ورته ونه وایي چې ان اضرب بعصاک فرعون چې په دې کونټی د فرعون وځه ان اضرب بعصاک عدوک دشمن پې ووه دی ورته ونه وایي ان اضرب بعصاک البحر دا دریاب پې ووه او دا ونه وایي چې خدای دریاب ولې ووامه دشمن پې ولې په دا سر نه وامه عقل یې پرېښوده الله حکم یې واغېسته خو چې دریاب له سیند کونټی یوړه نو الله په دریاب کې ورته لارې جوړې کړې 12 لارې ورته جوړې شوې او لارو جوړېدو سره د دریاب وې خو خټی اوبي پکې فوراً خدای سیلې وچلوله سیلې سره میدان لاندې اوچ شو وې شابه فوراً یو قبیله په یو لاره ځای 1 نمبر د فلانکې قبیلې 2 نمبر لار د فلانکې قبیلې چې ګڼه جوړه نشي او هر یو په خپله لاره وي چې په اسانه پورې وځي دې پورې وتل د دریاب نه او دې کې فرعون پرې راغی چې فرعون راغی هغه ډېر چالاک و که نه قوم ته یې وی زما درو به مو لیده وی هغه ځای نه چې دریاب ولیدم را توشلېده هغه ځای نه زما د روب د وجې نه دریاب را توشلېده او وی اسې دغه وخت په دریاب نه ورته په دې حیواناتو کې یو شعوري نو حضرت جبریل علیه السلام په څه طریقې اس دریاب ته راښ که او په دریاب ورګډ شو یو سر هغه ویخله ورسېد بل سر د دریاب بیانس کې ټول گیر شو رب العالمین بیا موسی علیه السلام ته وی وی دا کونټی دی د دریاب له بیا یوسه اوس عقل وی چې کونټی ولې وړې دشمن را روان دی او دې غاړه کې ودرېږو چې فرعون څنګه راځي چې دا کپره پې ووی او عقل داوی او شریعت سوی الله سوی دریاب وها او چې دریاب له کونټی یوړه ټولې اوبه جوختې شوې او د 2 لکو لښکر سره فرعون ټول په دریاب مردار شو لو شو ختم شو گفت عقل به نه منم څه به منمه زه به د عقل په مقابله کې د الله خبره منم چې وادي تیه ته کله پورته شو 4 سوره هلته کې اوبه نشته قوم تږی دی هم تږی دی الله اوبه موسی علیہ السلام د خدای نه فریاد کوي او قوم چې دی قوم هم د موسی علیہ السلام نه فریاد کوي او دا بنی اسرائیل چې وکنه دا ډېر بې صبره خلک انتهایی بې صبره خلک او ډېر بې خونده خلک دا بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی د غټو غټو کلو نه راوستو محلاتو نه راوستو د دش میدان ته او دلته اوس مونږ ته اوبه نشته د تند مرو ځکه سمندر دریاب به خو ترخی وي دلته به څه کوو اوس عقل وی چې موسی علیہ السلام سره صرف یو کونټی ده او ویښ کې پکې غشې دی شل دی پکې بل څه نشته عقل څه وی چې موسی علیہ السلام وی چې ښه راځئ او زه دله په دې کونټی رو ځمکه وهم تاسو به خوره وباسئ رمبی خو نشته چاری مونږ سره نشته کوداله را سره نشته نو په کونټی به کیو که نه
کوټه باندې برور زمکه نرموم تاسو به خورې وباسه بیا به زمکه نرموم رو به وهم تاسو به خورې وباسه ظاهر دوس کې نه دوه کې نه پنځه کې نه لاس ورځې کې بشي او ویخ بوشي عقل وی کونټه غوري پام کوا ماته نه کې کونټه باندې رو زمکه وکناوا پیو کناوا چې قوم لپاره وبرو باسه الله سوي وی کونټه کان لرو برو اوس العقل خلاف بیا دلته خبر رااله کونټه چې کان لبره نو کونټه به ماتيږي کې ونه ماتيږي نو دا یو کونټه چې کان لرو برولا او ماته شوا بیا بس کومه لو خو په کویران لو کنوما نو چې ماته شوا اوس بنه ته ودنګل او ماته شوا نو بیا بس کومه عقل وی نګوري کې کان لدی او برولا او دی اوس بنه ته ودنګل نو بیا به کوي پس کناو او الله وی نه کان لرو براوا نو که موسی علیہ السلام دا الله نه وی منل دا عقل منل وی نو ممکن ده چې کال کې پی نه وی کنه شي لیکن دا الله منل عقل نه منل نو کان له امساو برولا چې څنګه راو برولا نو الله د کان نه دولس چینه روانه کړي ټول قوم توبراله دا مې صرف یو درې مثال سالور دې لپاره درکل چې بعضی وخت کې زموږ ذهن بم داوي عقل داوي مولا راته داوي عقل داوي او مولا صاحب چې داسې وکا نو چې عقل دته یو خبره کوي او مولا صاحب دته بل خبره کوي عقل یو خبره کوي قران بل خبره کوي عقل یو خبره کوي پیغمبر بل خبره کوي مونږ به بیا د عقل نه منو د مولا صاحب به منو د خدای به منو ځکه د خدای خبره کوي د رسول به منو ځکه مولا صاحب د رسول خبره کوي په دې خبره پوه شئ اوس براشي کوټه بده کې تاسو لګ نورم پوي کوم یو ډله زمونږ د صحابو په زمانه کې داسې تیره شوې ده اوس هم د هغې اثرات لږ درشته د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروسته صحابو زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې یو ډله تیره شوې ده هغې ته به معتزله وې هغې به ځان ته مسلمانان وې چې موږ مسلمانان یو خو هغې به د عقل په بنیاد تک کوه هغې به وې چې دا شی د ما عقل مني خو زه منم او دا شی د ما عقل نه مني نو نه منم اوس د هغې عقیدې درته ښیم لکه هغې زمونږ د پیغمبر علیه السلام معجزه ده چې د هغې د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې یاده درته که نه اوبه به کوم ځای کې نه وې نو حضور پاک مبارک به یو جام پیدا کړ یو کاسه به پیدا کړه او په هغې کې به یې خپلې پنځه واړه ګوتې مبارکې کېښودې چې څنګه به یې کېښودې نو اوبه به د ګوتو نه روانې شوې او 1400 1500 او 1400 صحابه کرام به پسې راب شو هغې وی دا کوم دی عقل مني ګوتو نه اوبه راوځي نه دا نه منم مونږ وایو چې د پیغمبر علیه السلام په لاس کې یو ځل کاڼي او هغې وی سبحان الله کاڼو خبرې کړې دي بیا حضرت ابوبکر صدیق لا ورکړل په لاس کې بیا وی سبحان الله بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له په لاس کې ورکړل بیا وی سبحان الله بیا حضرت عثمان لا ورکړل یو ځل نیمه تسبیح او بن شو الکا دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا د عقل نه خلاف ده د عادت نه خلاف ده خو د پیغمبر مبارک لاس کې دا کار شوی دی هغې سوی دغه معتزله د عقل بچي نه د کاڼي جبه شته څه چې سبحان الله دی د کاڼي غاښونه شته څه د کاڼي شونډې شته شه د کاڼي خوله شته نه دا نه منم قرآن حکیم کې الله وایي اقتربت الساعة وانشق القمر وی قیامت نزدې شو او سپومې دوه ځایه شوه دا جبل ابي قبیس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او ابو جهل ورته وی ځکه نه څه معجزه ښکاره کوي او ناشنا کار کنه وی څه ښکاره کم که زه الله ته اوس درخواست وکړم او دا سپومې دوه ځایه شي وبه منې وی داسې وکړه منم دی کافران ورسره دي او ابو جهل دی پیغمبر علیه السلام دې سپومې ته اشاره وکړه داسې کړه نیمه سپومې یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه او بیا سره یو ځای شوه وی منې که نه وی نه دا تا په مونږ جادو کړی دی دا دې په مونږ سحر وکړه نظربندي دې په مونږه وکړله نبی علیہ السلام وی خدا که ما جادو کړي او نظربندي کړي خو په تاسو به مې کړي وي او نو د نورو خلکو نه تپوس وکړي کمې قافلې چې تاسو تللي دي شام ته
هغه قافله والا نه تاسو کې نو معلومات به شو نو چې کومه قافله شام ته تلوي 2 ورځې پس هغه را رسیدلې هفته پس ارسو پس کې را رسیدلې نو ابو جهل ته تاسو کوم په پلان کې شپه خو تاسو ته ناشنا څه نه دی لیدلې هغه وی ولنا وسپومه 2 ځای شو نیمه یو خواشوا دا مسافر خود شپې سفرونه کوي نیمه یو خواشوا نیمه بل خواشوا حضور پاک پیوس ته پته ولګی دا جادو خو زما په تاسو چلے دا ساسو دا چې کم تاجرانو اغینه تاسو کاوی سوي یاره وی ستاره غټ جادو دا پرچا چلےږي قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت نزدې شو ولی دکا دا حضور پاک نرستو بل پیغمبر بنا رازی دا امت نپسو بل امت بنا رازی دا قیامت دا نزدې کې دو نخدا او سپومه پامینز 2 ځای شوا دا عقل بچی سوی اغی نا سپومه چتا 2 ځای کیږي که سپومه 2 ځای شوا خو په کائناتو کې بلوی انقلاب براشي پس وہ میں 2 ځای شوا خدا با قیامت شي او لوی تصادم براشي دام نمانی وی زما عقل نمانی دا خبره نو چې دا غوی مونږ سوایو چې دا قبر عذاب شتا غوی سوای نه نجی دا قبر عذاب کم نه وي مونږ خو قبر لاندې وکنو نه پکې ماران شتا نه پکې لالمانان شتا قبر هم لاندې وکنو او نه پکې اور شتا مونږ وایو دا خدای بندا الله وی وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها سنگره غدوا وعشيا اذا فرعونیانو چې څنګه غرق شو نو الله په سخت عذاب نازل ک او سارو ما خام الله دی باندې اور بلای او دا قیامت فرض الله بوتوي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دا قیامت فرض با الله وی چې خدایا الله با از اعلانو کې چې دوی سخت عذاب د اورتا ور داخل کې نو قران وی د قبر عذاب شتا پیغمبر مبارک وی د قبر عذاب شتا هغه وی زما عقل نه مني نو اوس براشو من عقل پسې بزو که خدای رسول پسې بزو یؤمنون بالغیب دا معنا یؤمنون بالغیب یو شی زما او پدې تاسو کوی کم لګونه ګوري عقل د شریعت په میانس کې اس ټکراو نشتا بعض خلک وی دا شریعت حکم د عقل خلاف دی دا بالکل دروغ وای تقریبا د عقل او د شریعت په میانس کې اس قسمه ټکراو نشتا عقل چا پیدا کړی دی الله او شریعت چا جوړ کړی دی الله او عقل سره پیدا کړی دی چې زه د عقل په لار د د عقل په ذریعه د شریعت په لار لاړ شم ولې که یو سړی عقل من دی لیونی وي نو دې په لار نشي دی د شریعت د عقل په ذریعه به تر شریعت په لار ځي نو چې عقل خدای پیدا کو دی له پیدا کو چې ته د شریعت په لار په دې عقل مزل وکې نو بیا الله باندې خو نه یې راځي نه ته غلطی کیږي نه پویا د خدای پاک نو دواړه چې الله پیدا کړی دي او د دواړه لازم ملزوم دي عقل باندې به د شریعت په لار عمل کې نو په خدای خو غلطی نه راځي نو دواړو کې به ټکراو د کم نه راشي اس ټکراو د عقل او د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی او بعضی چیز ته زمون عقل رسیږي بعضی چیز ته عقل نه رسیږي د کائناتو کې د انسان د خپل وجود وګوره قرآن شریف کې الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره وی د انسان د هلاک شي وی څه ناشکر دی ډېر ناشکر دی د هلاک شي الله غصه شو خپه شو ډېر ناشکر دی د هلاک شي بیا سوی من ای شیء خلقه دې ما څنګه پیدا کړی دی تا عقل کار ورکی بالکل نه نمور پګیره کې دا ماشوم پروت دی نه نطفه نه پیدا نه هغه نطفه نه بیا علاقه جوړه شوه وینې ټوټه جوړه شوه د وینې دغه ټوټې نه بیا د غوښې ټوټه جوړه شوه د غوښې دغه ټوټې نه رب العالمین ماشوم جوړ کړ یو پایپ باندې صرف اوسه په یو پایپ دې ماشوم ته د مور د طرف نه وینه ور روانه ده ګور عقل ته دې ګوره وینه ور روانه ده هغه وینه نسه جوړېږي دا غوینه نه لګیاي د ماشوم وجود جوړيږي اډو کې ته جوړيږي
غوښه ته جوړېږي، سرمن ته جوړېږي، سترګه ته جوړېږي، ګرده ته جوړېږي، اینه ته جوړېږي، نوکان ته جوړېږي، نوکان په سر یې ته ویښته جوړېږي، وازګه جوړېږي، پړپوس جوړېږي، کلمې جوړېږي، دنه په وجود کې ګردې جوړېږي، زړه جوړېږي. لګیا دي دا هغه یو وینې د پیپ نه په دې وینه کې دومره څیزونه دي، دومره اډوکې د یو شي نه جوړېږي، دي ورته کیلشیم یو څه څیزونه پکې نور هم شته، هغه هم دې وینه کې الله ایښودي دي، هغه روان دي د وینې نه، هغه اجزا نیغ روان دي، اډوکې ته جوړېږي. سرمن د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي سرمن لا، هلته سرمن جوړېږي. غوښه د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي، هلته پرې غوښه جوړېږي. داسې پرزې خو نه دي د موټرو چې پرزې راواغېستې او په پیچکش باندې هلته کې کس کوي. ورې ګاډو کې باغه ځای ولګو، غوښه به بل ځای کې د پاسه ولګو، ګرده به بل ځای ولګو، لکه څنګه چې مستري هغه موټر جوړوي یا ټوپک جوړوي یا تماچه جوړوي، داسې خو د مور په ګېډه کې ماشوم نه جوړېږي. دې وینه کې په سوونو زرګونو واړه واړه اجزا دي، واړه واړه سیلز دي، واړه واړه اجزا دي په دې وینه کې. هغه اجزا ته چې ته هر تعبیر کې نو ته جزء هغه اجزا وینه غوښه لروان دي، غوښه جوړېږي، ساډوکې لروان دي، اډوکې جوړېږي، سسترګې له پسترګه کې په سوونو واړه واړه وړې وړې پرزې دي. پسترګه کې یو نه د سترګو ډاکټر راته وي، په سوونو وړې وړې پرزې دي پکې، هغه یو پرزې له خپل شي دی او هلته هغه پرزه جوړېږي. او بیا اینې ته ګوره، ګردې ته ګوره، او ګوره هر یو جز هره پرزه په خپل ځای کې جوړېږي. ګرده چتم په دې معده کې جوړه نه شوه، او معده چتم د ګردې په ځای جوړه نه شوه، او دا سترګې چتم په دې خپو کې جوړې نه شوې، او دا خپې چتم په اوږو کې جوړې نه شوې، دا اډوکې چته د سرمنې په ځای جوړ نه شو، او سرمن چرته د خېټه کې دننه د پړپوس په ځای جوړه نه شوه، او کولمې چرتم په غاښونو کې جوړې نه شوې، مخصوص اندام چرتم په سترګو کې جوړ نه شو. هر ځای له خدای پاک خپل شی رسوي. رښتیا ووایه، ستا عقل دې خبرې ته رسېږي؟ چېرې نه رسېږي. د عقل خلاف نه دي. ګورې من ای شیء خلقه من نطفة خلقه ثم قدره، دنه ولا وجود څونه مزیدار او خشته جوړ کی، ثم السبیل یسره، او بیا په کومه طریقه د مور د ګېډې نه ماشوم الله راوباسي. الله د انسان عقل دغلته کې بیا کار پرېږدي. دومره غټ ماشوم بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه بار راوځي، په کومه طریقه دی بار راووته. او دنه یوازې ماشوم دنه د مور په ګېډه کې نه دی، د دې ماشوم دپاره مخصوص ټمپریچر خدای هلته برابر ساتلی دی. که دا ماشوم باندې د مور په ګېډه کې ګرمي زیاته شوه بیا دې مري، او که ګرمي پې هغه خپله مخصوص کمه شو، یخني پې زیاته شوه بیا دې مري. دغه د مور په ګېډه کې دغه ماشوم که اوړی جمع د جنوري ده، نو څوک دا نه کوي چې ورېږه د مور ته خېټې ته دغه کېده هیټر ولګوه، ماشوم ته ګرمي کمه نه شي. او که په جون او په جولای کې سخته ګرمي ده، نو څوک دا نه وایي چې د مور ته خېټې ته پکې ولګوه، ایر کنډیشن ولګوه، په دې ماشوم د حرارت او د ګرمي لږه زیاته نه شي. نه، که جون جولای د سخته ګرمي ده، او که جنوري فروری او دسمبر دی، ماشوم ته به هغه مخصوص ټمپریچر د مور په ګېډه کې خامخا رسېږي، خامخا به رسېږي. هغه له چې کم ټمپریچر پکار دی، که هغه معمولي سنټیګریډ لږ مخکې وروستو شي، ماشوم به مري، جمدې به نه پاتې کېږي. هغه ټمپریچر به لازما هغه ته خدای پاک پوره کوي. رښتیا ووایه، د الله دې فیف وفي انفسکم افلا تبصرون. الله وی ای بنده، دې خپل ځان ته نه ګورې، ای د عقل بچیا، دې خپل ځان ته وګوره. څومره ښکلې سترګې مې دله درکړي دي، څومره ښکلې غوږونه مې دله درکړي دي، څومره ښکلې خوله مې درکړې ده، څومره ښکلې شونډې مې دله درکړي دي. نو دوی به زر نه مني. هلکه وایي د قیامت پر ورځ تله د میزان چې وزن پې کېږي، وایي دا خو زما عقل نه مني، نه منم. هلکه پل صراط چې کوم د جهنم د پاسه پول دی، وایي دام نه منم. ولې؟ ملا صاحب ته خو ما ته وایې چې دا د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تېره دی. نو چې د ویښته نه نرې شو او د تورې نه تېره شو، نو په دې به سوځي څنګه؟ ګوره عقل بیا دې غورځوي، بیا دې عقل غورځوي. یو بوډا جړل، نو نوسی ورته وایي ادې ولې جاړئ؟ وایي ملا صاحب تقریر کوو چې یو پل دی او د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تېره دی. نو زه زما خو کونډی خوږېږي، په دې غټ سړک او په دې لاره نشم تلی، نو په هغه پل به څنګه ځمه؟
نو هغه نوسی ورته غصه شوه وی څه شور دې جوړ کړی دی چغې دې جوړ کړی دی چې نه شې تللی نو مه ځه خوارې د مور کور دې څه مه ځه که نه ما وی هلته واقعي اختیار نشته ستا دنیا کې بدل تکینې وی به چې د کور نه بار نوزم لیکن آخرت کې د اختیار ختم دی قرآن کې الله وی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا هر سړی به په دې پل صراط ورځي ورود ورتلو ته وی څوک به بیا پوری وځي او څوک به لاندې پکې چپه شي ځمکې ته به وغورځېږي چې د الله خبره دی ومنله چې او دا پول خو د تورې نه تیره دی د ویښته نه نرې دی خو که د خدای طاقت شته پورې وځم او که د خدای طاقت نی بیا پورې وتی شي نه او عقل وی نه تورې نه تیره او د ویښته نه نري باندې به سیند پورې وځم په مولوي صاحب نوم یې درته نالم داسې ډېر ښه سړی دی هغه چې د جمعې تقریر کوم وی د پول صراط ته د ویښته نه نري او تورې نه تیره دی یو مقتدي ولا چای وکړه کور ته یې بوته او چرګې ولا سور که ښه مزېدار چې چرګې پرېښوله وی استاد جي وی یو خبره ته کوم وایه وی پټ مې راوستی وی دا پول صراط چې تا وی د ویښته نه نري دی تورې نه تیره دی دا داسې ګپ لګو که دا رښتیا ده نه نه ګپ مې کوم ځای لګولی دا خو رښتیا دی قرآن کې خدای وی او پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې ویلی دی وی استاد جي ته به ورسره څه کوې وی ځم به پې کوې وی ته به پې څنګه دی چې د ویښته نه نرۍ دی او د تورې نه تیره دی نو په دې په توره ته خپې ښودی شي په دنیا کې او په ویښته نه په نري تار خپې ښودی شوې نو ته مې دې له راوسته چې ته پې پورې وي خو څه دم به د سره یې که نه بې د دم نه خو څوک نه شي تللی ځکه په دغه د ویښته نه نرۍ او د تورې نه تیره باندې به خپه سینګ څوک کېږدي نو ما د باندې ګوره څونه ښکلې چای وڅکله چرګوټۍ مې هم در باندې وخوړه نو ادم راته وښایه چاته به نه وایم پټ به ما سره هسې نه قیامت پر ورځ یو بل نه خطا شو نو دم راته وښایه چې کوم دم تاله درځي او په هغه دم پې ته پورېږي نو هغه دم پټ په دې غوږ کې ماته وښایه هغه استاد جي ورته وی دا نن چې د کوم کار وکړه که نه وی دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته ته بیا ګوره ورته موټروی به کم درته چې ته به بیا ځې او که پې پاسه نه دی خبره دا ده چې که د عقل په بنیاد واخلې نو رښتیا خبره ده د که نه تورې نه چې شی تیره شي ته پې د پاسه خپې ښودی شي نه شي ښودی او چې د ویښته نه نري شي د چا پلار به پې لاړ شي لیکن که د الله او د رسول تابعداري دې وکړه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله و دا رسول تابعداري دې وکړه او ته عقل پرېږده الله ته دا پل شته زه منم الله توی دا ویښته نه نرۍ دی زه منم الله توی د تورې نه تیره دی زه منم الله ستا حبیب وایي چې کوم انسان زما تابعداري وکړه لکه د برېښنا غوندې به تېرېږي کالبرق رسول الله مبارک فرمایي او څوک به د اعلی قیمتي تیز اس په شان پې پورې وځي او څوک به د اوښې په شان پې پورې وځي او څوک به پیاده پې رواني به پې پورې وځي خو ځي به پې خامخا نو چې الله وغواړي رښتیا ووایه تا عقل نه مني الله وی ځي مونږ به د چا منو د الله به منو که د عقل به منو الله به منو نو چې د الله منې لکه برېښنا موټروی پکې سي لکه برېښنا غوندې به پې خدای پورې را پورې وباسي بنیاد دا خبر داده یؤمنون بالغیب دا متقی و صفت دقا شو چی ایمان بالغیب سا مطلب چی دا ما عقل دا بدوی چی دا عقل خلاف عقل یوشی تا نرسی اللہ وشتا دا اللہ رسول وشتا نو پا عقل اعتماد نکم پچا با اعتماد کما پا اللہ بکم او پا اللہ پا رسول بکم دیتا ایمان بالغیب ہوئی دا چی دا من پا کتابونو کی رازی دا کم سلے کافر د زنکدن وخت کې کلمه وای نو کلمه نه قبلې کافر که د زنکدن په وخت کې کلمه شهادت وای نو کلمه د کافر نه قبلېږي دا ولې دا ځکه چې هغه وخت کې د مرګ فرشتي وویني د زنکدن په وخت کې د مرګ فرشتي په خپله وویني هغه وخت کې د دوزخ هم وویني الله ورته وایي ای ظالمه جنت هم وویني دا جنت مې دله تیار کړی ظالمه کفر دیو کو دینه محروم شو دا مخامخ دوزخ مې دله جوړ کړی دی خو چې ساده نه وځي نو د دوزخ ته به نیغ ورځي نو دې جنت هم وویني په
په دې سترګو، دې دوزخ هم وویني په دې سترګو، دې فرشتې مو وویني په دا سترګو، دې مرګ مو وویني. نو الله زکا ایمان نقد دغه وخت کې فرعون خوم چغه والي وه چې ما په موسی او په هارون په رب باندې ایمان دی او قبول نشوه. که کافر دی وخت کې ایمان وروړي نه قبلېږي. ولې؟ دا ایمان بالغیب نشتا، دا خو د ولیدل نو ځکه اوس مني چې د نه وي لیدلی او الله ورته وي شته او ده منلې وې نو بیا به خبره ټیک وه. دا خو ده په خپلو سترګو اعتماد وکړو چې وی لیدل اوس منم، چې دا عذاب چغه واورېده نو اوس منم چې دا د په سترګو نه وي لیدلی، دا دوزخ، دا جنت او دا فرشتې او الله ورته وي شته او ده وی چې زه منم، الله ما نه دي لیدلي خو زه منم. نو بیا به د ایمان به زمانو په ایمانیاتو کې یو ایمان څه شی دی؟ د غیب ایمان، چې زما عقل ورته نه رسي، زما حواس ورته نه رسي او الله او رسول ویشته او زه یې منم. یو ملحد چېرته په یو باغ کې ناستو، د هندوانو باغو، د هندوانو په باغ کې ناستې، نو بره پې د نارنج یو بوټی دی. نو دې په دې زړه کې ویه خدایا خلک عجیبه خبرې کوي. خلک وی دا ګوره که دا خبره د عقل په بنیاد شي دا څنګه خدای دی؟ دا رکوټې بوټي ته وګوره نو هغې له هندوانه ورکړې دی، او غټ بوټي ته وګوره نو هغې له نارنج ورکړې دی. په کار دا وه دا بوټي غټ دی غټ، نو چې د هندوانه په هغې کې وې ځانده وه، غټ بوټي غټه میوه کوي. او په کار دا وه چې دا نارنج دا په دې لاندې په دې هندوانو په دې زیلو پورې نښتې وي، دکه دا پوټي پوټي نری نری څانګې دي، نو نارنج دلته پکار و. په دې سوچ کې ناګانه په سر د پاسه یو نارنج را پرېوته، چې ټس یو نارنج پې را پرېوت. او خدای منم دې منم، توبه توبه توبه. خره چې دله هندوانه نه وه ورکړې، که دله هندوانه ورکړې وې دې نارنج لا اوس په سر د هندوانه را پروتې وې، اوس به مې سر بېغمه زمارونو. په دې به خبره خلاص کړو چې عقل الله پیدا کړی دی، شریعت چا پیدا کړی دی. نو ما نه خو غلطي کېږي، نو زما په کارونو کې به تضاد راشي، لیکن د خدای نه غلطي نه کېږي نه په یېره راځي، نو د خدای په کارونو کې تضاد نشته. یوه دویمه خبره څه ده؟ بعضې څیز الله قصدن د عقل نه بالاتر پیدا کړی دی، نو هغې کې به مونږ د عقل خبره نه منو، مونږ به د چا خبره منو؟ د الله او د رسول خبره منو. هغې کې به حکمتونه زمونږ عقل به ورته نه رسي، اشی به د عقل خلاف نی، هغې کې به داسې حکمتونه چې زمونږ عقل به هغې ته نه رسېږي. نو بس مونږ به وایو چې الله تا کومه فیصله کړې ده، تا په قرآن کې څه ویلي دي او ستا حبیب مبارک په حدیثو کې څه ویلي دي، زه پکې خپل عقل نه چلوم، زه به لازمن او لازمن منم، زما عقل هغې ته رسېږي او که نه رسېږي. رب العالمین په قرآن شریف کې یو بل ځای کې فرمایي وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا صائغا لبنا خالصا صائغا للشاربين. اے انسانا وی که زما قدرت نه منی نو لږ غوندې د حیوان خېټې ته وګوره، د غوا خېټې ته وګوره. د غوا په خېټه کې څه شی دی؟ یو خوا پی پرته دی، بل طرف ته سوټې پرتې دي، بل خوا وینه پرته ده. دا ټول څیزونه د یو خوراک نه جوړېږي. غوا لګیا د بوس خوري ونډه خوري، او چې خېټې ته لاړه شي د هغې بوس او ونډې نه یو خوا پی جوړېږي او د غوا غولاندې ته ځي، تک سپین اعلی مزیدار خوندور پی. یو خوا ته وینه جوړه شوه، هغه جګر ته و زړه ته و رګونو ته روانه ده. یو خوا ته سوټه جوړه شوه، هغه کولمو ته او لرې ته روانه ده. ګوره د یو خوراک نه. اوس الله وی زما قدرت دلته وګوره، یا د خدای بنده په یو فرج کې چې پی پراتی او معمولي غوندې په پلیټ کې ورسره سوټه کېښوده په فرج کې دننه، نو په دې پیو کې د هغه سوټې بوی وي که نه؟ او که معمولي زنانه ګوته د سوټو شوې ده او هغه پیو سره وجنګېده، نو په دې پیو کې به خړوالی راځي که به نه راځي؟ خدای داسې متضاد رنګونه ورکړي دي چې په دې پیو کې که دا پی لږ خړ وي نو موږ به ویل ته کې سوټه ده، نو د سوټې نه پکې لږ غوندې شی راغلی دی. که دا پی معمولي غوندې سوربخن او نسواري وي نو موږ به وي د وینه نه جوړ شوي دي، نو د وینې هغه رنګ پکې راغلی دی. نو الله پیو له داسې رنګ ورکړه، داسې رنګ تا ته ښیي چې د وینې نه مې دا جوړ کړي دي، خو د وینې او د پیو پروس کې په رنګ کې څومره تضاد دی.
څومره تضاد داسې رنګ دی چې وینې سره بالکل نه لګېږي، سوروالی او سپینوالی څومره د یو بل نه لرې دي، او څومره ښکلې خوشبویه شی دی پی سوچک غوړي دې ته وویستل هغې کې څونه خوشبویي ده، ماسته دې ته په خوله کې واچول څومره مدیدار اعلی ټیسټ دی، نو د سوټې اډو بوی پکې نشته. په یو خېټه کې دننه درې واړه پراته دي او د درې واړه یو بل سره د یو خوراک نه جوړېږي. وینې رنګ ته وګوره، د پیو رنګ ته وګوره او د سوټې رنګ ته وګوره، د پیو خوشبویۍ ته وګوره او د سوټې بدبویۍ ته وګوره. زما وروڼو الله هغه کارونه کوي چې هغې ته زموږ عقل نه رسېږي، د عقل نه ډېر زیات بالاتر دي. نو موږ به بیا عقل په دې کې نه چلو، موږ به چې الله وایي د قبر عذاب شته زه به یم شته، بالکل شته. او د هغې مې یو مثال لره در کوم. یو ماشوم د مور په دې ګیډه کې پروت دی، داسې دلته کې د ماشوم د مور په دې سینې پورې پروت دی، د ماشوم اودي. دا ماشوم کله په دې خوب کې خاندي که نه خاندي؟ دا ولې خاندي؟ د خوب ولیده، دا خاندي ولې؟ د ماشوم څه خوب ولید د خوشحاله ځکه یې وخاندل. او دا ماشوم کله په دې خوب کې چغې کې که نه کي؟ دا چغې ولې وایي؟ د یارې خوب یې ولید. دی ماشوم د خوشحاله خوب ولید نو دی در وخاندي، دی ماشوم د یارې خوب ولید نو د وجاړي. نو ماشوم د لګیا دی خوبونه اینې او مور سینې پورې پیوست دی، مور ته نه ده خبر. دو کسان په یو کټ کې ملاستی، دو کسان بالغان ملاستی په یو کټ کې. ځه داسې به ویما دواړه اوده دي، یو کس خوب اینې او په خوب کې امریکا کې ګرځي، کابل کې ګرځي په خوب کې، بل کس سره خوا کې اوده دی، هغه خوب اینې هغه په خوب کې خپله زمینداري کوي لګیا دی، هغه په خوب کې مکې ته ځي، هغه په خوب کې لګیا دی خپله کلنډري کوي، هغه په خوب کې لګیا دی چغې وي پېښور له باروبار، پېښور له باروبار، هغه خپلې چغې هلته په خوب کې وایي. هغه بل چې کټ کې پروت دی هغه وایي خوب ویني چې زه خو مخکې په مصله ولاړ یم او خلک را پسې مونځ کوي. رښتیا ووایه یو هم په دنیا کې چکرې لګوي اوده دی، بل هم لګیا دی چکرې لګوي، دواړه یو بل نه خبرېږي نه خبرېږي. د خدای نظام ته دلته وګوره که یو بل سره پیوست دی، یو بل نه دی خبر، پته نه لګي. نو قبر کې به لړمانان هم پراتی لګیا وي، مونږ به نه خبرېږو چې لړم کم ځای دی، مار به هم پروت وي، مونږ به نه خبرېږو چې مار کم ځای پروت دی. دا د الله یو نظام دی زمونږ وروڼو. نو هر د خدای حکم به مونږ په عقل نه معلومو. ها بس عقل ورسید بیا منم، عقل نه رسی بیا منم، د عقل خلاف بنی. نو چې کوم ایمان بالغیب دقه سیز ته ویل کېږي چې الله وایي چې دا شی ومنه، باز دا مې ستا د عقل نه اوچت کړي، ستا عقل ورته نه رسېږي. دا ومنه دا مې ستا د اندامونو نه اوچت کړي دي، ستا اندامونه ورته نه رسي، او خامخا به منې. زه به یم رب العالمینه چې تا ووایې زه یې منم. عقل وی منه او عقل وی نه منه، عقل به نه چلوم. پیغمبر مبارک وی چې دا شی به منې نو زه به منم، او قرآن وی دا شی به منې زه به منم، زما به په هغې باندې ایمان وي. زه په دې کې عقل نه چلوم چې عقل وی منه نو منم به، او که عقل وی نه منه نه به منم. بیا به زما اعتماد په عقل شي، په خدای او په رسول به نه شي. پوه شئ په خبره؟ نو یؤمنون بالغیب دا معنا شوه. د متقي او صفت دا یؤمنون بالغیب چې هغه څیزونه باندې به دوی ایمان راوړي چې خدای او رسول ورته وایي چې دا ومنه او د عقل ورته نه رسېږي. خدای او رسول ورته وایي دا ومنه او د زړه نه ومنه، او رده دا سترګې غوږونه پوزه شونډې او لاسونه ورته نه رسېږي. دې ته ایمان بالغیب وایي، او دقه زمونږ ایمان دی انشاءالله علیه. نو خو مونږ فرشتې په عقل معلومولی شو، نه د آخرت ورځ مونږ ته په عقل ښکاري، نه جنت مونږ ته په عقل ښکاري، نه د جنت خوشحالی مونږ په عقل معلومولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او یو اینې وله راوړه، یو شیشه، په شیشه کې یو رکوټې غوندې نرې داغ و، پوټینې غوندې داغ و پې. نبی علیہ السلام ته شیشه وښوله، وی د الله رسوله دا شیشه باندې دا داغ به څو نه وی جبریل ډیر معمولی را تخکاری. وی دا شیشه دې څه راوړه؟ وی دا دې شیشې مثال د جنت دی. دا چې فرض کړه چې دا شیشه دا جنت دی، جنت، او دا پوټینې داغ پکې مزید دی، ولدینا مزید، دا پوټینې داغ پکې مزید دی، مزید. او مزید هغه ځای دی چې په کوم ځای کې به رب العالمین د جنتیانو سره ملاقات کوي.
دا ټول جنتیان به په دې مسجد کې راوځي شي. څوک به د زمرودو په کرسۍ ناستي، څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي، او څوک به د سرو په کرسۍ ناستي، څوک به د نور په کرسۍ ناستي، او الله به تجلی وکړي. دا ټول خلق به د الله دیدار کوي. الله دې موږ ته وکړي. دا به هلته خو ورځ او شپه نشته، خو د هفتې په مقدار لکه څنګه چې موږ د جمعې مانځله راځو، دقسې به خلک مسجد ته راغونډېږي او د الله دیدار به کوي. او هلته کې خو سړی نه ستړی شته او نه دا شته چې ورېږه ګنټه کې به رسه به نیمه ګنټه کې چې په زړه کې تصور معمولي غوندې مراغې چې زه اوس هغه د دنیا بل ګوټ ته رسېږم، په یو سیکنډ کې به ورسېږي. دې خدا خبره نشته. نو داغه مسجد دی چې ټول جنتیان راغونډېږي، الله سره ملاقات کوي. نو حضور پاک ورته فرمایي وی جبریل دا خو ډېر پټینی ځای دی، ځکه دا دومره غټه شیشه د جنت مثال دی، او دا مسجد پکې د مچ د غولو عمره یو ماشي د خپې عمره پټینی دی. نو دا پټینی مسجد کې به دا ټول جنتیان څنګه ځایږي، څنګه به پکې ځایږي؟ جبریل علیہ السلام ورته وایي چې دا تا ته کوم پټی ښکاري دا الله پیدا کړ. نو ما ته وی چې جبریل ورشه دا مسجد می پیدا کړ، یو چکر پکې ولګاوه او اخر ته ورسېږه بیا راشه. نو جبریل څونه تیز رفتاره دی، د دې ځمکې نه د لومبي اسمانه پورې د 500 کالو تیز سورلی مزل، تیز سورلی. بیا د لومبي اسمان نه دویم پورې د 500 کالو مزل، دویم نه دریم پورې 500 کالو مزل، دغسې د هر اسمان د بل اسمان نه په منځ کې 500 کالو مزل، اوه اسمانونه دي. بیا د اووم اسمان نه والا د عرش پورې د 500 کالو مزل، بیا د عرش د لاندې حصې نه د بل حصې پورې د 500 کالو مزل. او جبریل علیہ السلام چې هغه عرش نه راځي، نو حضور پاک ته تپوس وکړ وی څومره ساعت کې را رسېږي؟ وی د سترګې د رب نه هم زر را رسېږي. زوس اقللی دوس سترګې د رب نه هم زر را رسېږم. قرآن کې الله د سلیمان علیہ السلام په واقع کې نه دی ویلي چې د بلقیس د تخت متعلق یې ووی وی ایکم یأتینی بعرشها، وی څوک به تخت راوړي؟ نو یو پیرې پاسې وی زه به یې راوړم. څونه ساعت کې به راوړې؟ وی دونه ساعت کې چې دا مجلس تر څو برخاست کېږي، یا ته چې څونه ساعت کې ودرېږې دونه ساعت کې به راوړم. بل یو کسو عالمو وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك بقبل ان يرتد اليك طرفه، سليمان د سترګې د رب نه به هم دله زر راوړم. د بلقیس غون تخت به څونه ساعت کې راوړم؟ سترګې رب نه هم زر، سترګې رب نه مولا تخت زر راورسم. عقل منی ده اوسه. نو وی چې دا مزید الله پیدا کړ. جبریل څونه تیز رفتاره دی، هغې عرش نه ځمکې ته سیکنډ نه هم زر را رسېږي، سترګې رب نه هم زر را رسېږي. او هغه ته وی الله وی چې دې مسجد ته ورننوځه، مسجد مې پیدا کړ، دې کې به جنتیانو سره ملاقات کوم. نو آخر سر ته ځان ورسوه بیا راشم. نو وی زر کاله مې پکې چکرې ولې، خو آخر مې وله پیدا نه کړ. زر کاله مې پکې چکرې ولې، خو آخر مې پیدا نه کړ. عقل منی اوس دا نه مني. عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زموږ حواس کار کوي، او چې دا موږ د حس نه کوم شی بالاتر شو بیا عقل زموږ هلته کار نه کوي. اخرت کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. قیامت کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. قبر کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. یؤمنون بالغیب معنا به څوکم متقیان هغه دي چې هغه څیزونه د زړه نه مني، د زړه نه ظاهر نه نه، چې کومو څیزونو ته د انسان عقل، سترګې، غوږونه، پوزه، خوله او اندامونه نه رسېږي. دا به د مؤمن یو صفت شو، ایمان بالغیب. الله دې زموږ نصیب وګرځولی کړي. نورې خبرې به انشاءالله بله جمعه کې درته وکړو. جمعات کې سهار او ماسپښین مونږ نه مخکې راتلو په وخت کې سلام اچول پکار دي او که نه بلکل سلام جمعات ته ننوځې سلام واچوه. البته ټول خلک په مانځه ولاړ په سنتو نو بیا مه اچوه چې د دې خوار بل صادر نه رشته دی، نوټ صادر ته دی، هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي چې ویې کتل نو کمیس پرتوک ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي، او چې لاندې وله خپو ته مو کتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده، د ټوټو سرمن. لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو، دا مزدوران غریبانان، نو دوی به سپلی په خپو کړی وې، که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پې داسې یو تار ګایولی و، غریبي به وکړه. ما ته یاد دي
د بروزې نه به یې داسې یو 2 تسمې جوړې کړې وې، هغه به یې پې ګیولې وې، دقسې پړې په دې سرمن تړلې و، غریب پکې خپه دننه کړې وه، او چې هغې د خپې سرمن ته یې مکتله سپلی ته، نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې. مړی ډېر زیات خفه شو، او دته نوکرانو فورن فروټ نوټول او مخامخ ورته کېښودل. دې خپل فروټ ته هم ګوري، خپلو جامو ته هم ګوري، خپل محل ته هم ګوري، خپل شان ته هم ګوري، او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چلو کو؟ په سر یې شکری وه، خو چې کېناسته نو شکری کوزه کړه، نو یو څه یې واغېسته، نو د شکری نه د مزدورۍ چې کوم رمبې وه، هغه رمبې یې ترې راوویسته، او دریاب په غاړه باندې کېناسته، هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه، هغه یې واپس په اشکری کې کېښوده، او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو، لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې. نو چې دا هر څه یې وکړله، څادر یې کوز که، نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیپاپه راوویسته، هغه لیپاپه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه. هغه سړه ټوکړه یې راوویستله او مالګه یې راوویسته، هغه ډوډۍ به یې اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي، او مالګه سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه. بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي، نو مالګې سره به یې چوکه کړه، نو چک به یې تېوه. نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه، نو الحمدلله، یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه، شکر دی خدای چې تا زه موړ کړم، او زه ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده، پړه مې ودرزو شو. اوهو، د شکر پسه کوي. د جامو ته وګوره، د دې په دې ګرمۍ کې د غټ صادر ته وګوره، د ټوټو والا کمیس او د سوټو والا پرتوب ته وګوره، او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي، سرمن یې ښې ده، په ټوکړه یې تړلې ده، په تار یې تړلې ده، او د خپو ته او دغه ډوډۍ او مالګې سره اوچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه. او دې څه وایي؟ یا الله شکر دی، الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه. الله او بیا څه چلو که؟ بیا یې دا چلو که چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو، او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس. چې دا مزدوري ګوره احسان کار نه دی رونو، ډېر ګران کار دی. پیسې ګټل اسانه خبره نه ده. دا خلک دې نه دوبۍ ته چې حزبې لاړ شي که نه، د دنیا خلک یې په تمه وي، جی ماله به موبایل راوړئ، ماله به ترماس راوړئ، او ماله به ګړی راوړئ، او ماله به جامې راوړئ. تاسو د دې خوارانو نه خبر نه یې. ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکرۍ هم کوي، اعلی نوکرۍ کوي، خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی، ما لیدلی دی په خپله، چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي، او دې دغه کې په دې لکه سیند کې دلته پارکونه دي، هلته هم پارکونه دي، نه کې چمنې دي، او په خدای یقین وکړه دومره غټ غټ ماشي، غټ غټ ماشي. ځکه یو ځل یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې، ملګري را سره وو، نو خپې مې ګر چې مې وکتل، هلکه دا خو ماشي دي، دومره ماشي، غټ غټ ماشي، سمندر دریاب دی، اوبه ډېره زیاته ده، نمي ډېره زیاته ده، دومره ماشي. نو چې ما سار وختي پېشمني یو وخت کې ووتم، مونځ مې وکړ یو ځای کې، او بیا تلم داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو، دا وخت خاموشي وي، ښځې سړي پکې نه، نو هغه چمنو کې خلک پراته څادرونه یې اغوستي وو. مې دا څوک دي؟ وایي دا د خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي، د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي. ولی د شپې ځای نشته؟ نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي، کټ کم ځای میلاویږي، نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي، نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي. دا خوار دقه چل کې دلته پروت دی، دا غریب په دې چمن کې پروت دی، او څادر یې په ځان اچولی دی، او په څادر کې پروت دی. چې هراله روټۍ کړې وه، نو چې هلته لاړو روټۍ له، نو هغې خواران بار ووتل، او موږ 2-3 کسانو ته یې روټۍ کېښوده. نو چې کمرې ته ننوتو، نو دا کټونه نه دي دیوال پورې، دی لاندې یو کټ، د پاسه بل، د پاسه بل، د پاسه بل، 4 5 کټونه یو بل د پاسه کړي، دې دیوال ته، دې دیوال ته، دې بل دیوال ته. یا لکه دا څه دي؟ وایي چې دې کې مونږ پراته یو که نه، مونږ سره خو دومره پیسې دي چې 4 کمرو کې 4 کسان ځای شو،
دا دې خو ډېره ډبل کري د دوبۍ کې څوک اوسېدي چې پکارې نو موږ دا په لس پنځلس شل کسانو باندې دا کمره کرۍ کړې ده نو یو لاندې پروت یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه نو چې یو ډقي ټولو سره ډقي دا عجیبه انصاف او دلته خلک وایي مال یې ګړی راونړه مال یې موبایل راونړه مال یې جامې راونړئ تاسو غریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران دلته څه ژوند تېروي علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل دی مزدور ته نو ځان ته هغه څادر واچو دی پرېوت اوده شو او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یا خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره او دې دولت ته وګوره دقه مزدور غریب ته ګوره او دې په هغې کې څومره شکر ګزار دی او دې ګرمۍ کې ده له خوب سینګور دی چې د خوبه پاسېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړه نو د مانځه نه پسې الله تعالی سوچت کړ نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ماله دې خوب موقع راکړه او دس مې وکړو مونځ مې درته وکړو علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبله او دا ښکری مو ته وایي رمبې دم سره راوخېجې نوکر پولیس والا ورمنډه کړې هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي نیک دې غواړي بادشاه زوی علي هله زر راځه هغه وی علي په ما څه کوي زما هغه سره څه کار دی زه خپل کار به کوي زه مردو سړی یم وی خامخا دې غواړي که نه دی په زور دی بوزو څنګه به نه دی بادشاه زوی دی غواړي ته نه ور دی خلې نه یو آیات وت عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم الله وی ډېر کله تبا یو شی تا ته ښه نه ښکاري خوا بدله بهتري ټیک ده چې دا شیخ ما ته ښه نه ښکاري د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري نو اشکری په سر کړه او نیغ دربار ته وخته چې وخته نو بادشاه دوی ورته دغه ځای کېنه نو چې کېنو ویې لکه مزدوري وی او مزدوري کې وی او صاحب مزدوري کوم ولې مزدوري کې وی صاحب زه خپله محتاج یم ډوډۍ ته او زما یوه مور ده چې هغه شله ده په خپو باندې او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده نو هغه خواران محتاج دي د هغوی کفیل یم د هغوی کفاله کوم نو دقه مزدوري کوم او چې څو ګټم نو هغوی له یوسم علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دي او د هغوی کفیل نو دا اوس دې ځان له ولې ډوډۍ وخوړه بیا خو په کار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه هغې دې پرېښودله اوس ځان له دې ډوډۍ وخوړه وی اوږې ومه ډېره زیات مزدوري مې وکړه اوږې ومه او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی در ودې روجې نیسي دې وخت کې هغې خوراک نه کوي ماښام به که خیر روجه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روجه ماتو بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دې څه دی ډیوټي دې څه ده او کار دې څه دی وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سهار نه روزم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم خټې لوټې کوم دیوالونه جوړوم ډیوټي کوم دا مې خپله مزدوري ده او مازدیګر نه پس څه کوې مازدیګر نه پس الله ته عبادت کوم خپل مالک راضي کوم وی خوب مې تا ولیده که دغه مې خوب نو په دې خوب ستا کار کیږي په دې خوب او ورته څه وایي او ورته وی چې د قبر د تیارو سوچ څوک کوي د دنیا خوبونه نه کوي بیا که دلته مې خوب وکړو نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي او که دلته مې خوب ونه که روړه مې وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوب راله راشي دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به بیخي خوب به نه ورځي او چې دلته کې مې خوب ونه که ویښه مې تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وي ډېر ستړی راغلی دی دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی پرېږې دی فرشتو ته به چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي نم که نوم العروس بادشاه دوی حیران شو وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ
تا دا الله شکریا دا کړوي او ودا ولې دا خو معمولی شی دی او دا خو معمولی شی نه دی خېټه مالا شو کنه خدای سره پیدا کړی ما او مال خدای ډوډۍ راکړه او وګوره بادشاہ سلامت تا خو پته نه لګی ته په دې محل کې ناشته ډیر خلک داسې دي چې دا غي دقه ډوډۍ نشته ډیر خلک داسې دي چې پلاسو پورنځوران دي زما خپل مور شلمه او ډیر خلک داسې دي چې پستر ګوړاند دي او ډیر خلک داسې چې پندابونو مریضان دي الحمدلله مال خدای سترګې روغې راکړي الحمدلله مال خپې خدای روغې راکړي دي الحمدلله مال خدای خپل روغ راکړي دا کله د مور په شانته هم بیا به مسکول کله د خور په شانته وړوندم بیا به مسکول دا د خدای حمد نه چې زه ول خدای روغ پیدا کړم چې دا به خدمت وکم او دا غي په سبب د جنت ته ورسم علی نوکر ته ویدلی او 15000 درهم ورکا دې مزدور لا 5000 درهم هغه زمانہ کې 15000 درهم داسیو لکه جو سول 15 لک نه او 6 لک روپے په دې پکار شي وې دې ته زما ضرورت نشته ایسا جت مې دې پیسو ته نشته علی وته وی کستا وته اجت نشته نو زما خو وته اجت شته کنه زما لپاره والا زما به ثواب شي زما خوشاله شم لکه ستا و تاجت نه ته په نه خوشالهږي نو ما خوشاله کړه ما د پاره والا بیا ورته وی دی مزدور تا وی دوه راتاو کا مزدور ته وی چې تا په ما غلط شوي دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي خطا شوی را باندې زه خو نیک سړی نه یم چې ته ما نه دوا غواړي ورته وی خزه نصیحت خو راتاو کا کنه وی نصیحت د تاو کم وی وی بادشاہ سلامت وی ته چې کلم په سفر دی تیاری والا کې کنه کې او دا آیت وی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین وی ځا نصیحت ته کوم شو سلمان ته به فایده ورسي وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیاری کې کنه کې وی بالکل د شپې نه وته تیاری کو او سار نور کله نا وخت پاسم او چې کله په سفر دم وختي پاسم خوبم پریدم او غیر لپاره تیاری کوم نو علی د آخرت او د قبر خو ډیر لوی سفر دی هغه له څومره تیاری وکړه هغه له څومره وختي پاسې دی په خبره پوه شئ هغه له څونه وختي پاسې دی چې په سفر دی خو وختي پاسې صبح سویري وختي پاسې نو د قبر ډیر لوی سفر دی انتہائی سفر دے محشر میدان تا حشر میدان تا نو تا دی سفر لسمر وقتی پاسے دے چلکون دی سفر کے غیر لخو وقتی پاسے چو دیر اوگت سفر دیر وقتی پاسے دی ایرپورٹ تا چکل دا عمرے والا یا سوگزی کنا نو دی تا اگر ایرپورٹ والا ہوئی چی کم از کم 6 گھنٹے مخ کے راشا یا 4 گھنٹے مخ کے انٹرنیشنل فلائٹ لخو بخا مخار آزے گورے نو چې لری سفری نو بیا به د جاز د تلونم 6 غنټه او 4 غنټه ایرپورټ ته ځان مخ کې راسي جاز رانه لاړ نشي اسنه هغه کاونټر هغه چې کم دي ټیکټونه ورکی ارانه بند نشي الکه کاغذونو کې غلطي وي چې دومره ټیم خو چې خو پکې ټیک کم کنه ګوره سونه سوچ سره سړی سره پروت دی دومره وګ سفر باندې تروانه او په دې دومره وګد او لوی سفر کې تا غیر څه تیاری وکړه او چې دی وګت سفر روانې خو وختي پاسه نو دې له څومره وختي پاسه دی بس چې دا خبره وکړه د علی زړه یو ټک ناره کړ چې خدای پاک دا څنګه نصیحت راته وکړه وې تا ته درې نصیحتونه کوم درې خبره یو دا چې د قبر ډیره خطرناکه تیاره ده دا سه تیاره ده چې د خپل لاس پر ته پکې ورې نه ښکاري وقیل شپې تیاره کې او بنده بیام ځان لسه چل ملو کې د قبر تیاره کې بس کې چې نه لاس لا قول شي نه خپل قول شي او من لس بنو یو ټن خورې د یو خوا پرتی پټنونو د نخي طرف ته پرتی یو ټنونو یو خام دیوال بل خام دی خام اخوام لاندې مبرم خوره ده او غدیر عزتمن بچي او عزتمن پلار او رونه اذن ټول واپس راشي او چې کم کټ کې وړي همدنه واپس راوړي او چې کم پوزیر ته لاندې پروتو او پوزیر ته لاندې په قبر کې ناچي هم اوسنډیو دنه واپس راوړي ټول له واپس رالل وی دغه لوی سفر د قبر د تیرو غمو کا اغیل غمو کا دا سوچو کا دا یو نصیحت او دویم نصیحت دا دی چې په سفر دی نو سفر کې خلک لري سفر کې یوازې نه دی یریږي نو ځان له سفر مرګري پیدا کا
وی دا اوس خو یو دوا راته وکړه که نه وی خدایا د دې علي دنیا سره مینه کمه کا او الله د خپل ځان سره وله مینه پیدا کړه. نمبر 1 او نمبر 2 یا الله د هغې عمل توفیق ورکه چې ته پې خوشحالېږې او یا الله خاتمه په داسې وخت کې وکړه چې ته ترې راځي. اوهو دا خو ډېر بهترین دعا ده. د دنیا سره مینه ختمه که کمه که او ځان سره مینه پیدا که دا کمال دی. او خدای داسې عمل توفیق ورکړه چې په کم عمل ته خوشحالېږې نو چې الله د بنده نه خوشحالی دې نه غټ غنیمت بل شته. او خدای داسې وخت کې مړ که چې هغه وختونو کې ته ره دنه راضي یې چې ته ترې خوشحاله یې. وی دا اوس ما پرېږده وخت مې ډېر ضایع شو چې ځم مزدور ته وی ښه وی نور څه خو څه نه غواړې وی دقه غواړم چې ما نور ماف کړه چې زه وځم. وی په مخه دې ښه مزدور چې لاړه نو علي هغه خپل نوکران کېنول وی زما دې درستخان ته وګورئ او د مزدور هغه اوچې ډوډۍ ته وګورئ د هغه شکر ته وګورئ او زمونږ د ناشکرو ته وګورئ زمونږ دې ټاک پاک ته وګورو د هغه جامو ته وګوره زمونږ دې جشن ته وګورو د هغې سپلو ته ګوره زمونږ زندګۍ ته وګورو د هغه ژوند ته وګوره او د هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره د هغه صبر ته وګوره او زمونږ دې نخرو ته ګوره. فورا چې کوم د کتابخانې د ده هغه انچارج و د کتابخانې ناظم د کتابونو هغه وي ما له راوغواړئ هغه یې وله راوغوښته چې راویې غوښ علماو واقعیت یې مته بیان کړل وی دا بند که ده کتابخانې له او شاګردانو ته وایي هغه نوکرانو ته وی زه ځمه د خپل سردار ملاقات له ځم ما پسې څوک مه راځئ هېڅوک چې ما پسې را نه شي. دروازې یې بندې کړې هغوی ته لاړل د هغوی دا خیال و چې ګنې سردار نه مراد دی خپل بادشاه پلار مراد کوي او پلار له جوړ دی. نیغ د محل نه ووته او په دریاب دجله کشتۍ ته وخته او پورې غاړه لاړ فرات ته لاړ فرات ښار ته او چې هلته څنګه لاړ هلته خپلې جامې مامې بدلې کړلې او دجله یو ډېر لوی ښار دی هغې ښار ته لاړ او هلته مزدوري شروع کړه. بس ته ډېر ژوند مې په ټاټ او پاټ کې تېر که ډېر ژوند مې په عیش و عشرت کې تېر که ډېر ژوند مې په خوشحالۍ کې تېر که ما ته چې مزدور کومه خبره کړې وه چې زه نو سفر له ځان سره ملګرې بوځه قبر کې به یوازې پروت دی او ډېره سخته تیاره ده پکې ځان سره ګورې رڼا یوسه نو باقي د رڼا غم کوم او د ملګري غم کوم. مزدوري شروع کړه سر هغه مزدوري چې کومه مزدوري هغه مزدور کوله خو دې خو د بادشاه په غېږ کې د بادشاه غېږ کې وخت تېر کړی نیازبین دی نیازبین سړی کار کم ځای کولی شي نیازبین سړی غوټه کم ځای اوچتولی شي نیازبین بنده کار کم ځای کولی شي نو رو غریب په دې کې نه جوړه شو او شپه به یې کم ځای کوله او پلار ورپسې ونښته د پلار خو محبوب زوی و هغه نوکران او پولیس والا په دې وطنونو کې او کوڅو کې سر کړل چې شاه علي را پیدا کړې چېرته لاړ او یو پسې ګرځي پلار په سترګو جالي یا خدای زما بچې مانه کوم خوا لاړ داسې بچې لکه د علي په شان بچې یوسف ثاني دویم نمبر یوسف د زمانې امانه لاړ روک شو کوم خوا لاړ نوکرانو ته تاسو نه چېرته لاړ نه یو خبر خو مونږ ته وایي زه خپل سردار له ځم مونږ وایي ګنې تا له راځي خدای کم خوا لاړ سړی لیونی شو که روغ دی پولیس ګرځي خو د ټول ځان بدل کړی دی مزدوري کوي نو په مزدور د چا کم ځای ګمان راځي چې دا د بادشاه زوی دی او بیا سره 15 ورځې کې شکل لاړ ودوړېده بیا څوک چېرته پېژني او جماعت کې به شپې کولې نار جوړه شو غریب ځان له څه په هغه مزدورۍ کې علاج معالجه مو کړله خو جوړ نه شو نو چې کله جماعت کې پروت دی او ساعت یې خیږي که نه یو سړی ورسره خوا کې پروت دی وی ځوانه څه چل دی در باندې وی مرمه دا یو ګوته مې ده او دا یو کاغذ دی دا به مهرباني وکړې د دې وخت حاکم چې کم دی د دې کلي هغه له ورکه بس نو دا به خامخا رسی او دا خبره وکړه وفات شو جماعت کې غریب پروت دی قالین نشته په جماعت کې فرش نشته په خاورو یا په ګیا باندې پروت دی عمر پروت دی څوک شتم نه ده غریب هغه ګوته یې یوړله هغه کاغذ یې انغښت یوړو حاکم له یوړو چې حاکم وکت او یلکه دا ګوته خو صرف د بادشاه د زامنو سره بل چا سره نی هغې خو پېژندله دا ګوته خو صرف بادشاه سره او د بادشاه زامنو سره بل چا سره خو دا ګوته کېدی نه شي ودرېږه معلومات کوم بادشاه ته یې فورا اطلاع ورسوله چې حضرت ستا دقسې یو سړي له ګوته راوړو کاغذ یې راوړو دا ګوته تاسو وګورئ وایي دا خو د علي ګوته ده کوم ځای دی علي
وی پلان کی جماعت کے پروت تے بادشاہ پا منڈرا چو کو زوی مڑ پروتو مڑ پروت تے زوی اوچت کا اللہ زوی و تسلی کلی دی ماشاءاللہ پلار تناشنا نصیحت کئی وی بابا پا دے آیت غورو کا مرگ نہ پس ہوتا وی بابا پا دے آیت کی فکرو کا غور پکیو کا اللہ وی ان ربکا لبالمرصاد اللہ جسکے کوا 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 اے انسانا وہ اللہ در تا پتاک کے ناستے پلارا در تا ناستے بل خواتے نشت لے لبالمرصاد لکہ سڑی پلارا باندی روانی کنا او در پولیس ناکا بندی لگی دلی پاگا ناکا بندی خامخا تیری گی ان ربک لبالمرصاد بندہ چی صدی پا دنیا کے خواقی کوا کبر کے کوا اجازت تیرا تا اجازت دا مانا چی خدای دا تاوی نا چی مکوا خو که منے کئی دم تینا لاس پی در کری دی قتلم کے اجازت در تنشتا خو منے کئی دی نا پا دنیا کے چی کنی کتا پس قتل خوق پی ندی خوشحال نری دا تاوی چی مکوا خو که نو اختیار دی خپل دی کبر کے اختیار دی خپل دی پی خوشحال نیما زنا کے پی خوشحال نیم پی اختیار دی خپل دی تو ار قسم گناہ کے پا دنیا کے کوا اختیار دی خپل دی خو خوشحال پی نیما خو گوری دا خدای نا قدر تا لگی دلی دا تمام مانا در تو ان ربک لبالمرصاد غالباً سورت فجر کے لیے کم لے کے رب العالمین در تا گوری تیار دے تیار پریدی بدینا چی ورزی چی صدی کڑی قبر کے با یک تنہا پرو دے یہ سب نشتا دے بسکے دیر ٹاٹ پاٹ سرے یوڑو جنازے والا اکلا شاہی قبرستان کے دفن کا خاقے کا لیکن اگر مزدور دا قبر تیارے ٹاکو لگاو دا مزدور دا قبر تیاری والا پڑکے ٹاکو لگاو نو سڑی خلال کامیابی تا خور رسید بالکل اگر مزدور چی کم دعا کرے واغا دعا قبول شوا بالکل قبول شوا چی یا اللہ زی وطاوک اللہ چی خدای دنیا سرے من ختم کم کو زان سرے من پیدا کا نو زان سرے من پیدا شو محلی پری خود او یا اللہ اغا عمل تیوالا چی تپی خوشا لے گے نو گورا کم عمل تیواغیستا او یا اللہ داسی وقت کی والا مرگ ورکا چی کم وقت کی تر دن راضی ہے نو جماعت کی چی سوزی و پا مزدورے کی تیوزی دا رضا شوا کا نشوا پاگا مزدورے کی دی علی اغا سپورا دوڑے و بو سراو خوڑا چی مزدوری لی دلے وا او اقا مال کے سرے اسا کلا چی اغا مزدوری پی لی دلے وا او پلار تا ناشنا نصیحت کئی دی آیت کے دیر لویب عجیبہ خبر ادا ان ربک لبالمرصاد